اوس الحمدلله اشغال ختم دی. موږ اوس څلور ساعته په دې فکر کې یو چې خپل وطن کوم ځای جوړ کړو. اکثر وخت زه په دې ځای کې ګرځم راګرځم چې داسې یو ځای ووینم خراب ځای چې بیا هغه د چا مربوط وي هغه رئیس صاحب راوغواړم ځای ورته په نقشه کړم چې دغه ځای جوړ کړه. نو موږ د سمنګان ولایت ټولو خلکو ته سر په سر کې دا ډاډ ورکړو چې موږ څونه وس کار کوي څونه وس کار کوي لکه څه چې خپل په کور شخصي کور کې خواري کاږي جوړوي. موږ به سمنګان سړک په جوړېدو کړو د پلانو په جوړېدو کړو د اوبو په راګرځېدو کې موږ کوشش کوو انشاءالله. تقریبا یوه میاشت د پل رغونې بیا رغونې ونیوله. مشکلات اساسي دا و چې نورې فرعي لارې لږ سخت وې موږ په هغه باندې لږ وخت زیات ووت. نو زه خو دومره خوشحاله یم چې ما د ژوند ارمان هم دا و چې کله به راسم زه به د خپل وطندارانو د خپل خلکو خدمت کې ودرېږم هېڅکله هم نه ستړی کېږم. زه باید دلته مننه وکړم له خپلو عمراو څخه حاجي صاحب دوی څخه والي صاحب قمندان صاحب دوی څخه زه په ډېر زیات حد سپورټ کړی یم. ولسوال صاحب دوی قمندان صاحب دوی ما سره مستقیما په دې کار کې دخیل وله ما سره ډېره همکاري کړې چې لله الحمد امارت هغه ولس سره چې کومه وعده کړې چې موږ به دا وطن بیرته آبادوو انشاءالله د آبادۍ شیبې روانې دي او له دې نه وروسته به هم دغسې کارونه امارت ټول مسؤلین دې ته متوجه دي او کوي به. لار مخکې تېر شوی ډېره خرابه اوس ماشاءالله د امارت مسؤلینو بس بازسازي کړه جوړه کړه ډېره مننه تر کوو. خیلی زیاد از والی صاحب ولایت سمنگان از فواید آمد زحمت کشیدن راه را جور کردن برای ما خیلی باعث بود واقعا مردم راضی هستیم. ما سابق می آمدیم از زیر می آمدیم بسیار آب بود و رفت آمد نمیشد. بسیار حال خوش هستیم از حکومت هم خوش هستیم. وطن خانه ماست افغانستان خانه مشترک ماست. ما همه مسئولیت داریم به خاطر آبادی و وطن. باید دست به دست هم بتیم وطن آباد بکنیم.